السلام علیکم ملګرو یو ویډیو ما جوړ کړی و د وزن کمولو باندې پای کې ما ډایټ پلان ورکړی و او څه نسخې وي نو هغه ډېر زیاته وایرل شوه او ډېر ملګرو وکتله خو بیا هغې کې ډېر سوالات خلکو وکړه چې آیا دا ممکن ده چې بغیر د دوایي د استعمال نه موږ دا وزن دومره زر کم کړو او دومره ډېر وزن کم کړو د هغه ویډیو لینک زه تاسو ته ډسکرپشن کې هم ورکوم تاسو کتلی شئ او د دې ویډیو په اخره کې به په اینډ سکرین باندې هم تاسو ته هغه ویډیو شو شي نو تاسو هغه کتلی شئ نو سوال دا و چې آیا دا ممکن ده چې بغیر میډیسن په دې نسخو باندې یا په دې ډایټ پلان باندې وزن کم شي نو ګورې زما چې کوم ویډیو دي هغه پریکټیکل وي عملي چې کوم نسخجات یا میډیسن ما پریکټیکل استعمال کړي ځان ته پیشنټ ته نو زه هغه ویډیو جوړوم ما چې زه تاسو ته ثبوت پیش کوم ګورې زما د چینل 2 کاله وشو چې دا ما جوړ کړی دی 2 کاله تاسو وروسته لاړ شئ او زما ویډیوز وګورئ او بیا میاشت 2 کې دننه اوس زما ویډیوز وګورئ نو تاسو ته به ډېر زیات فرق محسوسیږي زما په وزن کې بلکې تاسو به د فیس سټرکچر زما د مخ نه هم پته لګي چې یاره مخکینی ویډیوز کې بلکې ډېر کال 2 مخکې مه ځئ میاشت 2 پس لاړ شئ تاسو یو 2 میاشتې وروسته زما ویډیوز وګورئ او بیا 2 میاشتو نه پس چې زما د اوس ویډیوز وګورئ نو تاسو به اندازه وشي چې زما وزن کافي حد ته کم شوی دی زما وزن 85 ته رسېدلی و 85 کیلو ته یعنې 15 اتیا ته رسېدلی و زما وزن سیوا شوی او هغه وجه دا و چې ناسته وه ډېره او خوراک له ونې بیلنس نه نو بیا زه ماته اندازه لګی چې وزن سیوا کېږي نو مسایل پیدا کېږي څنګه چې سیوا وزن سره مسایلې راځي کولیسټرول یوریک اسید یا د هارټ مسلې یا نور داسې مسلې ما وزن کمول شروع کړم ما میډیسن نه دی استعمال کړی همدغه ویډیو کې چې ما څه طریقې ښودلي نو هغه ما اپلای کړلې او ما 10 کیلو وزن په 2 میاشتو کم شوی یعنې په یو میاشت کې 15 کیلو وزن کم شوی دی 15 بیا ته زما وزن ورسره راغلو د 15 اتیا نه 85 نه 85 نه 75 ته زما وزن راغلی دی 10 کیلو بغیر د میډیسن استعمال دا ډېره غټه خبره ده نو ما دې ته ثبوت پیش کوم او ثبوت بالکل تاسو ته مخامخ دی دا اوسنۍ دا نننۍ ویډیو وګورئ او بیا څو میاشتې مخکې لاړ شئ زما په یوټیوب باندې هغه ویډیوز وګورئ تاسو به ډېر زیات فرق محسوسېږي څنګه تمنیل کې هم تاسو ته ښکاري دا زما تمنیل چې کوم یو تصویر دی ډېر زړو ویډیوز دی یو دا نوی دی نو ډېر زیات فرق دی پکې خو ډېر ملګرو وایي چې ډایټ پلان ګران دی یا موږ خو وږي کېږو ډوډۍ نهاره نشو تېرولی نو ګوره صرف 3 سیزونه دا بند دا 3 سیزونه داسې دي که نه تاسو نه خورئ تاسو لوږې څه مسله نه جوړېږي خو دې سره به ستاسو وزن کمیږي انشاءالله وزن به مو کمیږي که ډېر نه کمیږي خو څه ناڅه به خامخا کمیږي 3-4 کیلو به میاشت کې خامخا کمیږي ګوره په هغې کې په لومبي نمبر غوړ دی غوړي تیل او بنسپتي ګي بازار تیل او د بازار بنسپتي ګي دا به ختموي د دې متبادل به د شړشمو تیل د زیتونو تیل او د سنفلاور تیل نرپرست تیل دا به پخلي کې استعمالوئ هغه هم په کم مقدار کې تیل مو بند کړه تیل نه بغیر تاسو ښه ګزاره کېږي ټیک شوله دویم نمبر باندې به تاسو چیني پرېږدئ شوګر نو دا صرف نه چې سپینه چیني چې هغه تاسو پرېږدئ د سپینې چینۍ نه جوړ څه هم چې به پرېږدئ هغه بسکټ چاکلیټ کولډ ډرنکس جوسونه څومره خوږې دي به پرېږدئ نو د خوږو نه بغیر هم تاسو ښه ګزاره کېږي 2 سیزونه شو او په درېیم نمبر باندې صرف او صرف د غرمې ډوډۍ پرېږدئ د غرمې ډوډۍ پرېږدئ او د هغې په ځای څه بل څه خورئ ایشېدلي چاڼه خورئ لوبیا خورئ سلاد خورئ فروټ خورئ نو بیا تاسو ګورئ چې په دې 3 سیزونو باندې به ستاسو وزن کمیږي انشاءالله څوک چې ډېر زر وزن کمول نه غواړي یا وایي چې زه موړ یم او زما وزن هم کم شي دا 3 سیزونه به خامخا پرېږدئ غوړي بنسپتي ګي او بازاري تیل به پرېږدئ شړشمو تیل زیتونو تیل یا نرپرست سنفلاور تیل به استعمالوئ پخلي کې ورسره به چیني چې دا مکمل پرېږدئ خوږه هر ټایپ خوږه هر قسم خوږه چاکلیټونه بسکټ بیکري آیټم د څه سیزونو کې چیني استعمال شي به پرېږدئ په درېیم نمبر غرمې ډوډۍ پرېږدئ نو انشاءالله میاشت پس به ستاسو کافي وزن کم شوی دغسې دا جاري وساتئ نو تقریبا 3 نه 6 میاشتو کې به تاسو بالکل نارمل حالت ته راشئ او ډېر زیات وزن به ستاسو کم شي امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب باندې سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي ډېره مننه الله حافظ